په راپورونو کې راغلي چې د امریکا په خونړي او تباه کوونکي اور کې د افغانستان د سندرغاړي میرمن نغمې کور هم په مکمل ډول سوځېدلی او تباه شوی. ویل کېږي چې د امریکا د کالیفورنیا په دغه علاقه کې له امریکایانو سره سره د یو شمیر هندوانو، پاکستانیانو او افغانانو کورونه هم شامل دي او په دغه ځای کې د یو کور قیمت تر 20 میلیونه ډالره پورې ده چې د دغه لګېدل شوي اور له کبله په مکمل ډول سوځېدلي او تباه شوي دي. قدرمن دوستانو، د میرمن نغمې د کور د سوځېدلو په اړه مکمل معلومات څه دي؟ خپله خاپري نغمه په دې اړه څه وایي؟ که غواړئ چې په اړه یې پوره معلومات ترلاسه کړئ نو په ویډیو کې راسره تر پایه پاتې شئ. میرمن نغمه چې یو د افغانستان له بااثرو او تکړه ښځو څخه شمیرل کیږي چې له کلونو راهیسې په پښتو ژبې کې هنرمندي کوي او سندرې وایي. سندرغاړې نغمه له کلونو راهیسې د امریکا په متحده ایالاتو کې اوسیږي. په سوشل میډیا او انټرنیټ باندې دا خبر ډیر زیات په تیزی سره خپور شوی چې پکې ویل کېږي د امریکا په لګېدل شوي اور کې د سندرغاړې خاپري نغمې کور هم سوځېدلی دی. ویل کېږي چې د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې په زرګونو ګران بیه کورونه موجود دي چې هر یو یې په میلیونونو ډالرو قیمت لري. خو له بده مرغه په دغه ځای کې د تازه لګېدل شوي اور له کبله ټول په خاورو یورو بدل شو. د دغه اور لګېدنې په اړه ویل کېږي چې د کالیفورنیا خلکو د کرسمس د خوشحالي په وجه باندې ځای په ځای اورونه بل کړي وو چې د تیزې هوا په وجه دغه اور ځنګلو ته انتقال شو او له ځنګلونو څخه بالاخره د خلکو تر کورو راورسېدل. اوس دغه اور دومره چټک او تیز شوی دی چې ډیر اور وژونکي ټیمونه د دغه اور په مړولو کې پاتې راغلي دي چې پکې د امریکا په شمول د ډیرو ملکونو د مشهورو شخصیتونو کورونه سوځېدل دي او ویل کېږي چې یو د افغاني سندرغاړي میرمن نغمې کور هم سوی دی. خو نغمې تر اوسه پورې د خپل دغه سوځېدلي کور په اړه څه نه دي ویلي.